مفتي صاحب ته دغه دوه درې شعره ډالۍ چې یو پهلوان یو زورور ملا مې ډېر خوښ وي دی د توبو مخې ته راغلی دی خدای دې خیر وکړي مینو دي خو زه به ګورم چې تاسو به څومره استقبال ورکوئ او څومره لاسونه به ورته پړکوئ ستاسو د لاسونو په پړکار منیر بنیرې سم لاسونه ورته وپړکوئ د ایمان او د یقین خبرې وکړم لاړ شم تورو ته د سپین خبرې وکړم په ما هره ورځ الزام د کوپر لګي زه کار څومره د دین خبرې وکړم ټوله شپه رنګین رنګین خوبونه وینم ټوله ورځ د یو نیازبین خبرې وکړم ته زما نرو بریتونو له تاو ورکه زه به ستا په لونګین خبرې بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو نه زیاته مننه او شکریه د دغې راغلو خلکو کومه چې دوی ولاړ دي او موږ په کورسو ناست یو اول حق ستاسو دی چې ستاسو ډېره مننه وکړم نو ډېره زیاته مننه مفتي صاحب دی راته ژوندی او دغسې مفتیان دي نور هم ډېر شي چې دغسې پروګرامونه را جوړه اکثر شعرونه خلک اوري بلا بلا کنځل پې کوي څه پې کوي څه پې کوي وجه دا ده چې مونږ ګورو نه چې څه دي مونږ نه په شعر ځان پویه کوو نه د چا په خبره ځان پویه کوو خو بس تنقید دی کوې کنځلم که ورڅه کوو نو زه وایم چې مفتي صاحب په شان خلک دی نور هم ډېر شي چې دی دیني علیم هم تیار کړي خو دی ډاکټر هم تیاری انجینیر هم تیاری چې هغه په دین هم پوهېږي او په دنیا هم پوهېږي نو دغسې خلک دی ډېر شي مونږ که یوه لاره ونیو دین او دنیا به دواړه کوو دواړه ضرورت دی ډېرې خبرې راځي نه او ډېرې خبرې مې هم کړې خو د مفتي صاحب ډېره زیاته مننه کوم دغسې خلک دې نور هم ډېر شي او نور دې هم ډېر شي او تل دې راته ژوندی مفتي صاحب ډېره مننه شعرونه به درته څه زاړه او څه نوي ویم یو دوه درې شعرونه به درته نوي ووایم چې د یو وخت رزق په دوه نیمې دیاړۍ جوړوم د یو وخت رزق په دوه نیمې دیاړۍ جوړوم د اوبو په ګوټې خورم وړې وړې نوړۍ جوړوم او په ما مینه به واده کومه خو شرط به دا وي نه د امیل وس لرم نه ورله به والی جوړوم په ما مینه به واده کومه خو شرط به دا وي نه د امیل وس لرم نه ورله والی جوړوم او ساده سړی یم رښتیا رښتیا به وغږېږم زه هغه نه یم چې خبرو له لکۍ جوړوم ساده سړی یم رښتیا رښتیا به وغږېږم زه هغه نه یم چې خبرو له لکۍ جوړوم او مفتي صاحب ته دغه دوه درې شعره ډالۍ چې یو پهلوان یو زورور ملا مې ډېر خوښ وي دی د توبو مخې ته راغلی دی خدای دې خیر وکړي یو پهلوان یو زورور ملا مې ډېر خوښ وي د بجلیګر په شانې نر ملا مې ډېر خوښ چې د خانانو نوابانو هیڅ پروا نه لري داسې کلک سترګی زړور ملا مې ډېر خوښ وي چې په خوږو خوږو خبرو کاڼي زړونه چوي یو نیم هوښیار یو نیم زرګر ملا مې ډېر خوښ او شعرونه دلته درمانه یو درې تا ته ډالۍ کومه مختار چېرته ورک دی یار هغه ته مې ډالۍ کول خو هغه نشته وایي چې درد وجلی یم درمان یمه سېزلی یو بېمانه په ایمان یمه سېزلی چې په خپله یې تود باد لیدلی نه دی په سور اور داسې انسان یمه سېزلی چې په خپله یې تود باد لیدلی نه دی په سور اور داسې انسان یمه سېزلی که هندوانو مړي وسېزل څه وشو زه ژوندی یو مسلمان یمه سېزلی که هندوانو مړي وسېزل څه وشو زه ژوندی یو مسلمان یمه سېزلی خوشه سړک خاموشه شپه اوږد سفر زه او هغه نه موسیقي نه څه نشه واورین موسم توده ټپه پردی موټر پارسل کاوه وار په وار ګوټه پیاله یوه خوشه سړک خاموشه شپه اوږد سفر زه او هغه اوږد سفر زه او هغه نه موسیقي نه څه نشه واورین موسم توده ټپه پردی موټر پارسل کاوه وار په وار ګوټ پیاله یوه اوف اوف توبه ای هی کنه دومره رنګینه
او حادثه خوب مې لیده ډېر عجیبه چا کړم راویښه په دې ټپه پیغلو د غره نه ګیډي راوړه زلمي په سره غرمه تیارې له پاسې اذان وخت دی نو چې څه ټایم اذان راواخېستو زما اوبه شي د مفتي صاحب په غوښتنه باندې د خوایي ډزو شوقینه یاره ستا د ټوپک د خولې نه وتې ګولۍ په یو مزدور باندې را پرېوتله د یوې پیغلې لوپټۍ یوړه د یو ماشوم د سر شملی یوړه د یوې مور د سترګو تورې مړ که د یو داجي د زړه ټکورې مړ که یا په خادۍ د خدای اور پورې کا په دې مستۍ د خدای اور پورې کا یا دا ځواني د خدای په سین لاو کا په دې ځوانۍ د خدای اور پورې کا ستا خوشحالي د تی بېشکه وکړه خو لکه ډډه د ټوپکه وکړه دا خوشحالي دې په اتڼو وکړه دا خوشحالي دې په ډولونو وکړه دا خوشحالي دې په سندرو وکړه دا خوشحالي دې په سازونو وکړه ځان سره نور خلک هم وخندوه سپینه دا تور خلک هم وخندوه ای دغه سپور خلک هم وخندوه او دا سرتور خلک هم وخندوه د دې ټوپک نه قلمونه جوړ کړه د دې بارودو نه صحیح جوړه کړه او دا کمربند خو د بستې په شان دی د دې کارتوسو نه کاپي جوړه کړه کچا کورونه ولې ورانې د انسانانو زړونه ولې ورانې دا تنکي خیالونه ولې چیرې دا تنکي خیالونه ولې ورانې د دې پټکي نه د شمله جوړه کړه چرته جومات جوړ کړه حجره جوړه کړه د پردو کریکو نه ساز مه جوړوه خپل مازغه وچېړه نغمه جوړه کړه خو دا ویرونه په چا څا سره کوي نصیحتونه په چا څا سره کوي منیره ستا ځان له مازغه خراب وي ستا دا شعرونه په چا څا سره دا ډېره وه او یو دوه درې شعره راته وایم چې د چا په حکم کښېناسته پاڅېده ما نه به داسې زندګي ونه شي د چا په حکم کښېناسته پاڅېده ما نه به داسې زندګي ونه شي په سیل وزمه د یارانو سره پرېږده نن دې مزدوري ونه شي د چا په حکم کښېناسته پاڅېده ما نه به داسې زندګي ونه شي د بني ادمو دې په کار شي سړی خو د بنده دې بندګي ونه شي په سیل وزمه د یارانو سره پرېږده نن دې مزدوري ونه شي بې ادبي د مندر ځکه نه کوم چې د جومات بې حرمتي ونه شي ډېره زیاته مننه یو دوه کسان پاتې تاسو کښېنئ پروګرام لا ختم نه دی زه اوس بلنه ورکوم